د وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو او کتونکو زه شاهین افریدی په دې وخت کې باب خیبر سره موجود یم. څنګه تاسو ته پته ده ضلع خیبر د پیښور سره متصله ضلع ده او په کال 2020 کې د دغه سیمې نه د پولیو وایرس دویم ډول 15 پیښې رپورټ شوي دي کوم چې په پاکستان کې د یوې ضلع نه تر ټولو زیاته کیسونه دي. هم په دې لړ کې د مشالونو کم د پولیو حوالې سره اصلاحي ډرامې تیټر دی هغې نن دلته تابع شوی دی په جمرود جرګهال دلته راغلي د خلکو تاثرات به تاسو ته وړاندې کوو چې هغوی د پولیو په اړه باندې څه تاثرات لري او دې سره سره دوی ته د دغه ډرامې سټې تیټر نه څه پیغام میلاویږي. ضلع خیبر د پولیو وایرس په هکله د پاکستان تر ټولو زیاته حساسه سیمه هم ګرځولې شوې ده. سږ کال دغه ضلع نه د پولیو وایرس دویم ډول 15 او تیر کال 2019 کې د پولیو وایرس لومړی او دویم ډول 4 پیښې رپورټ شوي دي. د پولیو په هکله منفي پروپاګانډې او د څاڅکو نه انکاري خلک دغه سیمه کې د پولیو مهم دپاره لوی خنډ دی. ثناءالله د خیر ښېګړو تنظیم مشر دی او معذورانو حقونو لپاره کار هم کوي. وایي دې غونډه کې لویه شمېره د سیمې سره خلک وو. د پولیو څاڅکو په اړه دغه پیغام به تر ډیر خلکو ورسي. میسیج د پولیو حوالې سره و. زمونږ چې څومره هم مشران دي نو تاسو ته پته سر چې هغه د پولیو مخالف دي او د هغې په وجه سره دوی خپل نسلونه ضایع کي او همیشه دپاره یې معذوره کي. چې څومره هم دلته خلک وو هغوی فیس امپریشن ما کتو نو انشاءالله تعالی دوی به مخکې معاشرې ته ډېر ښه مطلب میسیج ورکوي د دې حوالې سره چې پولیو مطلب زمونږ دپاره مطلب فایدهمنده ده او د دې هیڅ قسمه داسې نقصان نشته دی. ډاکټر منهاج الدین وایي ټوله نړۍ دغه وایرس د پولیو څاڅکو سره ختم کړی دی. موږ له هم پکار دی چې د نړۍ سره یو ځای د ترقۍ په لور روان شو. که چیرې پولیو څاڅکو نه انکاري شو نو راتلونکي نسل به معذوره وي او نیمګړی ژوند به تیروي. د دې نن تیټر نه موږ ته دا میسیج میلاو شو چې په دې معاشره کې هغه کردارونه چې کم د دې پولیو خلاف یو اواز اوچاتی هغه اواز په بې بنیاده خبرو باندې بنا دي خو چې کله د حقیقت سره سړی مخ شي او مطالعه وشي د یوې خبرې نو دا خبره ته بیا واضح شي چې دا پولیو نه صرف زموږ د نسلونو حفاظت کوي بلکې د دې نړۍ سره چې د زموږ کوم مزل دی په ترقۍ په دنیا کې نو هغه به د دې سره موږ سره روان انشاءالله. دا سټیج ډرامه په داسې حال تابع شوې چې راتلونکي 21 سپتمبر نه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مهم پیلېږي. سیاست چارواکي خوشبینه دي چې دغه ډرامې د لارې به خلکو ته مثبت پیغام لاړ شي او د اګست میاشتې تیر شوي پولیو مهم په دوران او 1000 رپورټ شوي انکاري خلکو کې هم کمی راشي چې د دغه سیمې نه د پولیو وایرس تل عمري خاتمه وکړي.